د تلیسیمیا یا د وینې وچېدو په ناروغتیا کې اخته ماشومانو له ویډیا وینه ورکوونکې اداره الفجر فاونډیشن چې دغې مرض کې اخته ماشومانو ته د ناروغه په ځای فایټر یا قابله کوونکی نوم وایي سږکال هم د ماشومان د چکر دپاره د تحصیل کابل ښایسته سیمې سیګرام ته بوتلو. د کورونا ناروغتیا او بندیزونو او دې ناروغتیا کې د دې ماشومانو یو ملګری محمد هلال چې د ډاکټرۍ د سبق دپاره امتحان چې ورته ایټه د پاس کولو وروستو د دې ناروغتیا له کبله مړ شوی و. د دې ماشومانو د هغه غم کمولو دپاره یې په دې چغر کې د ماشومانو دپاره د بېلابېلو لوبو انتظام کړی و. ماشومانو او د دوی استادانو اول د دغه ځای صفایي وکړه او ټول حوالې راجمع کوو. د الفجر فاونډیشن یو رضاکار رحمان علي ساحل ډیو ته وایي هر کال موږ د دې ماشومانو کوشش کوو چې دوی مختلف سپارټس ته موږ بوځو د سواد یا د سواد نه بهر کومې چې د ټوریزم په حوالې سره ډېر مشهور دي هغې دپاره کوشش کوو چې د ماشومانو هغه ځای ویني او د دوی انکریجمنټ وشي او چې دوی ته د خپله پریشاني مخې ته نه ودرېږي. دا اداره د 18 کالونو نه د وینې وچېدو ناروغه مریضانو له ویډیا وینه ورکوي او د دې ادارې اولنی ماشوم ناروغه وقار علي وایي زما غیر شادي شده چې کم خلک دی هغوی ته دا اپیل دی چې تاسو د واده نه مخکې چې تلیسیمیا ټیسټ وکړئ او دا مرض کنټرول کړئ او صحتمند او د تلیسیمیا نه پاک پاکستان جوړ کړئ. ډاکټران وایي چې د واده نه مخکې که د هلک او د جینۍ د تلیسیمیا ټیسټ چې په 100 روپۍ باندې کیږي وشي او که د دواړو کې یو تن کې هم دا مرض وي نو هغوی د واده نه کوي او که هیواد کې داسې وشوه نو ټول هیواد به د دې ناروغتیا نه بچ پاتې شي. سیګرام ته چکر له تلونکو د ماشومانو د ښایسته موسم نه خوندونه واخیستل او د اوبو خوا کې سلفیانې هم جوړې کړې. د وینې سوځېدو ناروغه ماشومه اسماناس چې د چکر په هکله ډوه ته وایي او دلته زموږ دپاره یو اکټیویټیز هم ارینج کړي وو چې هغې کې موږ ډېر زیات انجوی وکړله او موسم ډېر زیات ښکلی دی نو ډېر زیاته مزه ده او دې خو ښکلي اوبه هم دي چې نه ده نو ډېر زیاته مزه ده او هغوی زموږ دپاره ډېر مزیدار خوراک هم انتظام کړی دی نو او دې چکر سره زموږ فرش شو. د ادارې له لخوا ماشومانو له د روټۍ انتظام شوی و او ټولو ماشومانو او استادانو په شریکه کېناستل او روټۍ وخوړه او بیا یې ورپسې میوې هم وخوړې. یوه بله ماشومه سایرا وایي چې دلته موږ ډېر خوشحاله یو. موږ دلته ډېر خوشحاله یو ځکه چې دلته چې موږ دې راوستي نو زموږ زړه ناسم صفا شو. د مازدیګر پورې د چکر ختمېدو نه پس بیا د ماشومانو او استادانو دغه ټول ځای کې صفایي وکړه او ټول حوالې پاک کو او بیا خپلو کورونو ته روان شو. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.